السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي عزیز وفا په نامه باندې چې یو چاته الله حسن و ښایست ورکړی وي، له هغه سره محبت کول څرنګه ده؟ اگر چې د پوښتنه داسې کړې ده چې غټ وي، معنا ګیره یې یو څه وي، نو محترمه وروره په فتاوا هندي کې لیکي که یو الک بالغ سي او ښایسته نه وي نو حکم یې لکه د سړیو داسې ده، یعنې ناسته ولاړه مجلس ورسره پروا نه کوي. او که ښایسته وي فحکمه حکم النساء، حکم یې داسې ده لکه د ښځو غوندې، وهو عورة من قرنه الى قدمه، د سر نه نیولې تر پښو پورې ټول عورت ته، لا یحل النظر الیه عن شهوة، له شهوت نه ورته کتل جایز نه دي وروره. دغه د مونږ په فتاوا هندي کې استشامي رد المحتار کې په باندې بحث کړی ده. خو تا خو پوښتنه داسې کړې ده چې دی ګیرم ولري. محترمه رد المحتار کې په بل جي کې مسأله ذکر کوي، وایي که چیرته یو طالب و د علومو شرعیه و طالب و، نو هغه د علم پسې له کوره ووته د مور و پلار له اجازې نه بغیر چې ګیره درلودله نو پروا نه کوي. نو شاملی کی افاد ان المراد بالامرت فی کلام الدرر الآتی خلاف الملتحی. دی وای اذ لو کان معذرا، یو خدا ده چې غټه ګیره ولري، که ښایسته هم وي له هغه سره محبت کول پروا نه کوي، خو چې بد نظر دې پاره نه وي. او که لږ نوي نوي ګیرې چې راغلي چې دې ته هغه ورته وایي چې عذرا، یعنې معذر یا عذرا، چې لږ لږ ګیرې په دا څنډو باندې راغلي وي، نو دی وایي اذ لو کان معذرا یخشى علیه الفتنه فإن بعض الفسق یقدمه علی الامرت. بعض فاسقان وایي دغه الک چې نوي ښایسته وي او لږ لږ ګیرې هم راغلي وي، دا په بیګیرې الک باندې ډیر مخته کوي، یعنې خوند ورکوي، نو دا بیخي بیدم ناروا ده محترمه. نو که غټه ببره ګیرې وه پروا نه کوي، او که لږ لږ ګیرې وه باید هغه سره محبت و تنها کېناستل یا د شهوت په نظر ورته ونه کتل سي. الله دې ښه لره وروره کامیاب اوسې، جنتي سي.